سورة الزلزال دا مدني سورت تے او پدی کی اتا آیتون دی. پدی سورت کی اللہ سبحانہ وتعالی دا آخرت حیبت بیان کرده او پدی کی دا خبر بیان شوی ده چه هر انسان با دا قیامت پورس پل عمل وینی کاغا لگی او کاغا دیری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها کله چې وخوځولی شي ځمکه په خوځولو د هغې سره واخرجت الأرض أثقالها او راوبباسي ځمکه بوجونه خپل. دیگه چې دنده کم انسانان پراته دي کمی خزانې پراته دي هر څه چې دا به قیامت چې کله قیامت راشي دا هر څه به راوځي. وقال الإنسان ما لها او وی به انسان څه شوي دي دې ځمکې لره. يومئذ تحدث أخبارها په دغه ورځ به بیانوي ځمکه خبرونه خپل. حدیث کې دا راځي کنه امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام نسائی راوړی چې تاسو ته پته شته چې کم اخبار دي کم خبرونه دي د ځمکې سره. هغوی الله او د الله رسول ته پته ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خبر د دې دا دی چې د قیامت پر ورځ به ګویي ورکړي په هر انسان باندې چې یا الله پلاني په پلاني ځای کې پلاني ګناه کړې وه نو دا خبرونه به الله ته اورئ. بأن ربك أوحى لها پدی وجه چې رب ستا حکم کړی دی هغې ته. يومئذ يصدر الناس أشتاتا په دغه ورځ به واپس شي خلک مختلفې ډلې ليروا أعمالهم د دې دپاره چې وښوی شي دوی ته عملونه د دوی. د قبرونه به خلک روان شي مختلفو جماعتونو کې وی او بیا به ته عمل وښوی شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نو چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې خیر به ویني هغې لره. نو چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې خیر او به ویني هغې لره. ذره برابر خیر دې کړی د هغه به ته ویني. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې بد او به ویني هغې لره. د الله سره ناشنا تله ده ذره برابر عمل دم پای کې تللی کېږي. نیکي دې کړې ده اب هم راشي، بدي دې کړې ده اب هم راشي.